د منې جمعه وه. ونیسه مه یې پرېږده چې وتښتي. دا ځل یې نه پرېږدم. امید، علي، ډوډۍ تیاره ده. خپلو ګرانو اولادونو ته مې پخه کړې ده. مننه مور جانې. پلار مې چېرته دی؟ بهر لاړ. ویل چېرته لاړ نه شئ، کومه مهمه خبره درته لري. پلار جانه راغلې په خیر؟ هو امید جانه راشه، یو خبره درته لرم. سمه ده پلار جانه. نادر هغه د اکا زوی دې په یاد دی؟ هو پلاره. غواړم چې جرمني ته دې د هغه خواته ور واستوم. څه جرمني ته؟ خو ما تر اوسه ښوونځی نه دی خلاص کړی او په کافي اندازه پیسې هم نه لرو. ګرانه همدا نن مې خپل موټر خرڅ کړ. د دې کار غمه مه کوه. خو پلاره. ګوره امیده، کله چې جرمني ته ورسېد کولی شي درس ولولي، کار وکړي او یو ښه ډاکټر شي. کولی شي ځان ته یو ښه ژوند جوړ کړي. پلار مې قاچاقبر پیدا او له هغه سره یې خبرې وکړې. بابا بیخي بېغمه اوسه، زوی به دې د ګل په څېر جرمني ته ورسو. بیخي ډاډه اوسه. خیر یوسف، زوی مې کوچنی دی، ډېر پام ور باندې کوه. یوازې دا زوی مې صحیح او صلوات موخې ته ورسېږي. زویه ډېر دې ځان ته پام کوه، پر هیچا باور نه دی پکار. یوازې هغه څه چې درته وایي ترسره کوه یې. مور جانې هېڅ مې زړه نه کېږي چې لاړ شم. ته چې له خیر سره لاړ شي د نادر غوندې به خوشحاله واوسې. زویه د خدای په امان پر ځان دې پام کوه. الله دې مل شه، مینه در سره لرم زویه. خدای په امان زویه. له کورنۍ سره مې خدای پاماني وکړه، خو خدای خبر چې څومره راته ستونزمنه وه. د لومړۍ برخې پای. د هغو کسانو روایت چې لاړ او هره شیبه یې دعا کوله، کاشکې نه وای